برېښنا د ژوند یو له اساسي څیزونو څخه ده چې د ځمکې پر سر د انسانانو ژوند ورسره د پرمختګ په حال کې لیدل کیږي. په همدې حال کې د لوګر ولایت برېښنا شرکت مسؤلین وایي په تیر 1403 کال کې له بېلابېلو برخو څخه 213 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د تیرو کلونو په پرتله په عوایدو کې 50 سلنه زیاتوالی ښیي. 218 میلیونه عواید موږ راټول کړي دي چې د دې له جملې څخه 211 میلیونه په دې کې صرف صرفیات برق دي او 6 میلیونه په دې کې متفرقه عواید دي چې دا په 1403 کال کې موږ راټول کړي دي. دغه راز منصور زیاتوي په پلان کې ده چې په 1404 کال کې د یاد ولایت مرکز هغو سیمو ته چې له برېښنا څخه بې برخې دي برېښنا ورکړي. 1404 کال لپاره د موږ پلان دا ده چې انشاءالله د مرکز ټولو ساحو ته کومې ساحې چې د برېښنا له نعمت څخه برخمنې نه دي کوشش کوو چې دوی ته د برېښنا سهولت برابر کړو. تر ډیره حده ځینې پروژې د موږ په تدارکاتو کې دي او ځینې منظورې شوي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته په ټول هیواد کې د بیا رغونې په برخه کې کارونه خورا په چټکۍ سره روان دي چې هیوادوال هم ترې خوښ دي.